تخکلا او رنگین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو. الحمدلله نن بیا د ریډګول تر فامیله پورې راغلي یو. مخکې مې یو کوچنی ویډیو کلیپ ورسره جوړ کړی و چې دوی له ډېر بد اقتصادي وضعیته په خیمه کې اړولي دي او په دې یخ کې شپې او ورځې سبا کوي او بیا هم د کوټې د جوړولو لپاره د بلوکو همکاري هم کړې وه الحمدلله خدمت بنسټ له لارې. نو نن مو د الله په فضل سره یو څه اندازه خوراکي مواد هم دوی تر کوره پورې راورسول. علیکم ورحمت الله. د خدمت خیر بنسټ قدرمنو لیدونکو هیلهمند یم چې روغ جوړ او صحتمند مو یاست. الحمدلله نن بیا د ریډګول تر فامیله پورې راغلي یو. مخکې مې یو کوچنی ویډیو کلیپ ورسره جوړ کړی و چې دوی له ډېر بد اقتصادي وضعیته په خیمه کې اړولي دي او په دې یخ کې شپې او ورځې سبا کوي او بیا هم د کوټې د جوړولو لپاره د بلوکو همکاري هم کړې وه الحمدلله خدمت بنسټ له لارې. نو نن مو د الله په فضل سره یو څه اندازه خوراکي مواد هم دوی تر کوره پورې راورسول. نو الله دې یو خلکو ته اجر ورکړي چې له موږ سره کومک او همکاري کړې ده. نو ریډګل سره خپله یو څو خبرې کوو انشاءالله. ریډګل ورور ښه یې؟ قراري ده؟ خوشحاله یې؟ بچیان دې ښه دي؟ سلامت اوسئ خیر اوسئ انشاءالله. کارونه خو سم دی کور کار هم روان دی. خدای پاک دې تاسو سره ډېره ښه ښه وکړي او چې تاسو له ما سره همکاري وکړه او دغه موسسې چې خیره بنسټ موسسې چې زه ډېره مننه کوم. خدای پاک دې دنیا او د آخرت خوشحالي په نصیب کړي چې د ما د اولاد لپاره صرفنه په غم کې دي او ما ته بلوک راواخیستو د غور آباد مثال دلته خوراکي مواد راته راوړو. زه دلته د شپې په دغه خیمه کې د امام مومنان تر سره پورې زاړې د یخ له وجې په خاطر دې باندې ټاټونه ټول سري دي. یخ چې نه راځي زه د پلاستیک وس نه لرم چې پلاستیک باندې هوار کړم او بل دغه د ورځ د مالې خو دا تاسو پکې ناست چې دونه ګرمه ده چې دا پلاستیک ته چې ډېره هوا ګرمه وي د شپې د مالې ډېره سړه خو زه له تاسو نه او د دغه موسسې نه چې کومه دغه همکاري بیا له تاسو سره کوي او تاسو له نورو مسلمانانو سره کوئ. خدای پاک دا هر کلم په تله نیکۍ چې تاسو هم در واچوئ او هغو ته دې خدای پاک دا هر څه په حج اکبر قبول کړي. ډېر مننه کوم زه له تاسو ټولو چې خدای پاک دې خیر په دنیا او په آخرت در ورسوي. الله پاک اجر په دنیا او په آخرت درکړي. الله پاک دې له ټولو مسلمانانو سره روزګار سم کړه. دوستانو د ریډګول کاکا اولادونه هم زیات دي او بیچارهګان په دې یخ موسم کې د مني په موسم کې په خیمه کې ژوند کوي. په افغانستان کې دغه ډېر خراب شرایط خراب دي. دغه نه څه کارونه نه څه خپله مثال معیوب یم په دا سر باندې دغه لګېدلی یم. دغه سر ما ډېر دغه څه په څپې والی ده بیا ډېره وینه راچښللې ده دغه له یوې شفخانې بل شفخانې ته انتقال کړی یم. هغه وینې زه ډېر زوبل کړی یم. زه چې په داسې سر مې چکر کوي دا روزانه کې فشار را باندې راشي سر مې چکر کوي. نو دغه اولادونه زه په روزانه باندې نشم ساتلی. خلک یې په دوکانداري او په دغه باندې نه ساتلی په خاطر دې باندې چې اوس په افغانستان کې دغه ډېر د ګراني ډېر د مشکلات ډېر دي. نو خدای ټول مسلمانانو اشاره پرده وکړي او دا کوم مسلمان دغه خلک چې دلته دغه مسکینانو سره همکاري کوي د دې سره د الله تعالی په دنیا او په آخرت همکاري وکړي سره له تاسو. الله دې اجر عظیم ورکړي. دوستانو د هېواد وضعیت مو داسې ده چې یو څوک په خیمه کې ژوند کوي او له کوچنیانو سره په دې یخ موسم کې دلته شپې داسې خزندې راځي چې زه بیخي نه ویدېږم. دا ګروپ هم نه مړ کوم په خاطر دې باندې دا خزنده راشي بیا ټک والی داسې خزندې راځي چې دغه هلک دا ساده که سره پورې وځړلو دا ما مور یې دواړه داسې د بدن ګراوو چې دی نه کرارېدو چې دوا وسخه هم نه لرم چې ډاکټر ته بوځم. الله مهربان ده. دوستانو زموږ بنسټ خاص هدف همدا ده چې داسې فامیلونه تشخیص کړو او د تاسې مرستې تر دوی پورې ورسوو. الله پاک دې ټولو ته اجر عظیم ورکړي او انشاءالله د دوی کوم کورس شروع شوی دی هغه چې څو رسېږي انشاءالله موږ به ورسره همکاره یو. نو الله پاک دې تاسې ټولو ته اجر درکړي او دا ویډیو در سره شیر کړئ تر څو هېوادوال خبر شي. الله خو مهربان ده. فعلا نو زه ریډګل کاکا بیا انشاءالله په آینده کې بیا تماس سره نیسو.